د افغانستان په سیاسي ډګر کې د جنګسالارانو سره یو ګام پورته کولو ته هم چمتو نه یم. پر جنګسالارانو او طالبانو د اشرف غني تازه او سوغګزارونه ده چې اختریز پیغام کې څه ویلي. جزئیات هم دلته وګورئ او چینل سبسکرایب کړئ. اشرف غني وایي جنګسالارانو سره یو ګام پورته کولو ته هم چمتو نه یم. غني ویلي تر هغې چې په ما پورې اړه لري د افغانستان په سیاسي ډګر کې له جنګسالارانو سره یو ګام پورته کولو ته هم چمتو نه یم، خو د هغوی د سیاسي سرنوشت او هیواد کې د اوسېدو حق په اړه پرېکړه د ولس په لاس کې ده. په دې برخه کې یو پاک احتساب ته اړتیا ده چې د ناوړه استفادې عمق روښانه او بیا د هغه له مخې پرېکړه وشي. دغه راز ولسمشر غني وویل نور د دې وخت رسېدلی چې په هیواد کې د لوبې اصول مشخص او ټول یوې نتیجې ته ورسیږو چې څه غواړو. د نظام په شکل او اساسي قانون باید یوې نتیجې ته ورسیږو. د بحث حدود باید واضح شي خو فیصله باید ولس وکړي. همدا مشروعیت ته د رسیدو لاره ده. هغه ویل د افغانستان د اوسني ستونزې حل د طالبانو تر وس پورته بللی دی او د یو مشروع نظام جوړولو لپاره یې په ټولو د هڅو یو کولو غږ کړی دی. ولسمشر غني وویل موږ باید اوس ټول هڅه د دې لپاره وکړو چې مشروع نظام زر جوړ او قانونیت تامین شي چې له موږ سره د ولس پاتې امانت ور وسپارل شي. دغه هدف ته د رسیدو لپاره یوې درېیمې لارې ته اړتیا ده او زه پرته له دې چې د وطن له خیره ډېر څه ځان ته وغواړم چمتو یم په خپلو نظریاتو د دغې لار نقشې په جوړولو او بیا ریلي کولو کې مرسته وکړم. پر جنګسالارانو او طالبانو د اشرف غني تازه او سوغګزارونه ده چې اختریز پیغام کې څه ویلي. جزئیات هم دلته وګورئ او چینل سبسکرایب کړئ. اشرف غني وایي جنګسالارانو سره یو ګام پورته کولو ته هم چمتو نه یم. غني ویلي تر هغې چې په ما پورې اړه لري د افغانستان په سیاسي ډګر کې له جنګسالارانو سره یو ګام پورته کولو ته هم چمتو نه یم، خو د هغوی د سیاسي سرنوشت او هیواد کې د اوسېدو حق په اړه پرېکړه د ولس په لاس کې ده. په دې برخه کې یو پاک احتساب ته اړتیا ده چې د ناوړه استفادې عمق روښانه او بیا د هغه له مخې پرېکړه وشي. دغه راز ولسمشر غني وویل نور د دې وخت رسېدلی چې په هیواد کې د لوبې اصول مشخص او ټول یوې نتیجې ته ورسیږو چې څه غواړو. د نظام په شکل او اساسي قانون باید یوې نتیجې ته ورسیږو. د بحث حدود باید واضح شي خو فیصله باید ولس وکړي. همدا مشروعیت ته د رسیدو لاره ده. هغه وویل د افغانستان د اوسني ستونزې حل د طالبانو تر وس پورته بللی دی او د یو مشروع نظام جوړولو لپاره یې په ټولو د هڅو یو کولو غږ کړی دی. ولسمشر غني وویل موږ باید اوس ټول هڅه د دې لپاره وکړو چې مشروع نظام زر جوړ او قانونیت تامین شي چې له موږ سره د ولس پاتې امانت ور وسپارل شي. دغه هدف ته د رسیدو لپاره یوې درېیمې لارې ته اړتیا ده او زه پرته له دې چې د وطن له خیره ډېر څه ځان ته وغواړم چمتو یم په خپلو نظریاتو د دغې دقیق پام او ساتنه وشي. که تاسو په دې اړه څه نظر لرئ په جوړولو او بیا ریلي کولو کې مرسته وکړئ. ولسمشر